السلام علیکم. زما نوم آصف خان دی او سره د پښتو ډاټ ټي وي موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې په ژنیوا کې یو کانفرنس شوی دی. په دې کانفرنس کې مختلف کسان راغلي وو د مختلف ممالکانو نه. په دې کانفرنس کې هغو یو اګریمنټ ساين کړلو، یو پلیج یې واغوستو. په دې پلیج کې هغه وویل چې موږ به اربونه ډالران افغانستان ته ورکو چې هغه خپل سلسلې ښه کړي ان ایډ. دا ډالران یې ځکه ورته فروخت کړل ځکه چې په حال کې د طالبان او د حکومت په منځ کې د 20 کالو جنگ جګړه ختمه شوه. خو دا پیله ځلې نه دی چې افغانستان ته دونه زیات ایډ میلاو دی. پیله موږ کتلي دي چې افغانستان ته ایډ میلاو شوی دی او ډیر زیات ورته میلاو شوی دی، خو د ایډ څه فایده میلاو نه شوله. همدې په باره کې د افغانستان وایس پریزیډنټ امرالله صالح دا ویل چې په افغانستان کې داسې یو څو لو میکران دي چې هغه ډیر زیات په هغه کیسونو کې انوالو شوي دي چې کوم کې ډیر زیات کرپشن چارجز دي، خو فلحال د هغو کیسونو په باره کې انویسټیګیشن یې سره پوره شوی نه دی. د پښتو ډاټ ټي وي سره په رابطې کې یو سینیر جرنالیست دا خبره کړې ده چې موږ پیله هم کتلي دي چې افغانستان ته ډیر زیات ایډ میلاو شوی دی، خو د هغه ایډ موږ څه فایده ونه کتله. غریب طبقې چې کوم کسان دي اوس هم یو شانتي دي څنګه پیله وو. د ایډ په نوم باندې افغانستان حکومت پیله هم پیسې اخیستې دي، خو په خپل ځان باندې لګولي دي. هغو خپل ژوند ښه کړلو او د ښه نه ښه تر شول، خو چې کوم غریب کسان دي هغو ته ورکې سم میلاو نه شول. د افغانستان چې کوم ډیر زیات الیټ کلاس کسان دي، مثلا د هغو پریزیډنټ غني، عبدالله، حنیف اتمر، امرالله صلاح، دوی کسانو ځان ته ډیر عالیشان بنګلې جوړې کړې په ترکي، لندن، عرب امارات او امریکې کې، خو دا ټول د ایډ په پیسو باندې جوړ شوي دي چې څونه ایډ میلاو دی هغه غریب سړي ته اوسه پورې یو ټکه هم نه ده رسېدلی. فلحال موږ هم دا امید لرلی شو چې اوس دې کوم ځلې ایډ مې میلاویږي د صحافیانو په د دې کسانو په ځای باندې د غریب طبقې کسانو ته میلاو شي چې خپل ژوند په ورکې ښه کړي. فلحال همدونه خبرونه دي زموږ سره. خپل خیال ساتئ. الله په امان.